ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کړیختار ورته عادت او پاملرنه د تعلیمي ام روغتیايي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان او پاک الله په سپیڅلي نامه د زلا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. واکسین څومره اړین دي او د واکسین د ترسره کولو لپاره عام پوهاوی څومره اړین دی؟ راځئ چې په دغه ټولو موضوعاتو باندې د کونړ ولایت د عامې روغتیا ریاست د روغتیایي قوانینو د بررسۍ مسؤلیت د برخې مسؤل ډاکټر محمد قاسم برخاني مو په خپرونه کې ملمه دی. غواړو چې نن په خپرونه کې د 15 کالو کم عمره ماشومانو لپاره د واکسین اړتیا څه ده په دغه ټولو موضوعاتو غواړو ډاکټر صاحب سره خبرې وکړو. خوشبختانه ډاکټر صاحب زموږ بلنه منلې او خپرونه ته راغلی دی. ډاکټر صاحب لومړی ستړي مه شئ، خپرونې ته په خیر راغلی. ډاکټر صاحب واکسین خپله څه شی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه د زلا راډیو د ادارې څخه ډېر مننده یم چې موږ ته وخت راکړلو او موږ دې برنامې ته راغلو او زه د اورونه چې زمونږ د اوري اواز اوري هغې ته هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم چې رسول الله صلی تحفه وړاندې کوم دایمي تحفه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. واکسین عبارت دی د ژوندي ضعیف شوي میکروبونو څخه چې د مرض تولیدولو قابلیت نه لري او د بدن دفاعي سیستم تنبیه کوي. ډاکټر صاحب ډېر زیاته مننه. تعریف یې وشو خو په دغه اړینوالې هم په پیل کې خبرې وکړو چې څومره اړین دي مهم دي. په دې به هم پیل به هم دې وکړو تر څو زموږ اورېدونکو او لیدونکو ته دا واضح شي چې دلته واکسین څومره اړین دي. واکسین د ماشومانو د ژوند لپاره ډیر مهم دی ځکه چې دغه واکسین د 15 کاله کته ماشومان ژوند ژغوري. ځکه چې الله جل په قرآن کې فرمایي من احیا الناس فكأنما احیا الناس جميعا، یعنی څوک چې یو کس وژغوري لکه ټول عالم چې وژغورلو ټول دنیا چې وژغورله. نو که دلته موږ واکسین په واسطه باندې ماشومان ژوند وژغورو لکه موږ چې ټول عالم وژغورلو، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی دې کې مکمل آیات دی په دې مسله کې او مکمل آیات راغلی دی. موږ باید کوشش وکړو چې د انسان او به ماشومان د واکسین باره کې ډېر متوجه اوسو، عام پوهاوی وکړو، به خاصتا علماو ته ووایو چې د منبر لارې نه د واکسین کولو کې کوشش وکړي. والدین هم اهمیت لري په دې کې غټ رول لوبوي تر څو چې والدین او مور پلار او ورونه د کورنۍ غړي خپل ماشومان واکسین وکړي، په خپل وخت سره واکسین وکړي. چې واکسین ولا ورزي باید واکسین وکړي تر څو د مختلفو مرضونو څخه د ماشوم وژغورل شي او دفاعي سیستم قوي شي، په آینده کې د مرضونو څخه مخنیوی وشي. ډاکټر صاحب ډېر زیاته مننه. یو څه چې باید یادونه وشي او غواړو بحث هم پرې ډېر زیات وکړو، د 15 کالو څخه ښکته عمره ماشومان ته کوم واکسین تطبیق کیږي؟ په افغانستان کې د 15 کالو څخه ښکته ماشومان ته 9 ډول واکسین تطبیق کیږي چې خورا مهم دي او موږ په دې باندې همیش بحث کوو، موږ هر همیش په دې باندې کمپاین کوو، موږ کوشش کوو دا ډېر ټینګار په والدین باندې کوو چې څه وخت زموږ واکسین والا ورځي باید د خپل ماشومان واکسین کړي. هغه واکسین داري چې د لومړۍ زیږیدنې په وخت کې BCG واکسین یعنی تبرکلوز واکسین باید ماشوم ته وشي. دویم هیپاټایټس B یا تور زیړی واکسین باید ماشوم ته وشي. دریم د فلج واکسین او PB واکسین باید ماشوم ته وشي چې دغه ماشومان ته دغه واکسین باید لازم په زیږیدنې وخت کې وشي. بیا په شپږمه هفته باندې موږ دغه ماشومان ته PCV واکسین او دغه د PCV یعنی د سینه بغل واکسین یعنی نیموکوکل واکسین دی، سینه بغل واکسین دی چې هغه موږ ماشومان ته وکړو او په زمین کې سره هغه د فلج واکسین به تکرار کوو هغه سره وکړو او په زمین کې سره موږ DPT واکسین معنا څه معنا بکتیریا تیتانوس او بروتوس تیتانوس یعنی منګه د بکتیریا مرض چې د هغه واکسین وکړو او تور ټوخلي واکسین وکړو او تیتانوس چې ماشومان په زیږیدنې وخت کې زمونږ ډېر یعنی شپږم هفته باندې ډېر دغه ساتي نو دغه واکسین باندې وکړو تر څو چې زموږ ماشومان د خطر څخه وساتل شي. دا واکسین په شپږم هفته وکړو. بیا په نهمه هفته موږ ته به هم واکسین کوو چې هغه PCV واکسین BCG 3 او DP3 او د PCV واکسین دا به تکرار کو به او PB واکسین 3 دا ته وکړو هم سره
سره او پی بي آی پی بي هم وسو یعنی دغه د فلج واکسین د زرق لار نه هم وسو باید موږ ته وکړو تر څو چې ماشومان زمونږ د مخنیوي مختلف مرضونو څخه وژغورل شي. بل شیر واکسین په 9 هفته ته موږ کوو، په 9 هفته شیر واکسین ته کوو. شیر ډېر خطرناک مرض دی، ماشومان وژغورو موږ مهال ویش چې دا غیر چې 9 هفته او 13 هفته باید دا واکسین ته وشي او زنانو ته باید چې ټي واکسین وشي، تانوس واکسین چې هغه د مختلف مرضونو څخه وساتل شي. ډېر مننه درنه لیدونکو او اوریدونکو. زه د خپرونې په دې برخه کې یوه اړیکه راخلو چې څوک له کوم ځای اړیکه نیولې. سلام، ستړي مه شئ. وعلیکم سلام، خپرونې ته په خیر راغلی. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه، مهرباني. څوک له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ کلیوال صاحب ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. مهرباني ډاکټر صاحب خپرونه کې مېلمانه د خپرونې د بحث موضوع ده د 5 کالو کم عمره ماشومانو ته واکسین. مننه. زه دا پوښتنه کوم هغه ماشومان چې هغوی کورنۍ او مشران یې نه غواړي چې واکسین ورته وکړي، قبیل کوي موږ ورته دي نو په اطلاق ته وکړي، والدین نه غواړي چې ماشومانو ته واکسین وکړي، د دوی باندې پایله وکړي. د معلومات راکړي نو ډېره مننه. ډېره زیاته مننه. خپرونه وګورئ، ډاکټر صاحب درته ځواب درکوي. بیا هم ځو یوه بلې اړیکې لور ته. اړیکه به هم راول تاسو کولی شئ خپرونه کې په 0.8 شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ او له قدرمن ډاکټر صاحب څخه بېلابېلې پوښتنې وکړئ. ځو بلې اړیکې ته. السلام علیکم. وعلیکم سلام، ستړي مه شئ. خوشحاله اوسئ. مننه، تاسو ته هم هرکلی ښه راغلاست وایي. مهرباني څوک له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ ښه، سلارزی صاحب ډېره زیاته مننه. مهرباني د خپرونې د بحث موضوع مو د واکسینو مهموالی یا معافیت څومره مهم دی؟ ډېره مننه. واقعا ښه موضوع مو ده. تاسو همیش د ټولنې د خیر لپاره، د ټولنې د شفافۍ خوږۍ لپاره ښه موضوعات تجدید او واقعا تاسو ځوان په ډېر ښایسته غږېږي. دا هم ښه موضوع ده او زه غواړم چې په دې اړه باندې نور هم پوه شم. زموږ په کور کلي کې موږ چې کله ماشوره راشي واکسیناتوران نه چې کوم دې ته هغه ماشومان چې ویده یې نه یې وروباسي چې مطلب دوی واکسین شي، وایي چې د ماشوم خوب خرابېږي او مې وباسي خیر دی. په دې باندې ډاکټر صاحب نه غواړم چې خبرې وکړي چې دا څومره تاوان کوي ماشوم ته او د مور او پلار چې دغه کار کوي دا څنګه عمل دی. ډېره مننه. خپرونه وګورئ. سلارزی صاحب ډاکټر صاحب ته د دواړو پوښتنو ځوابونه زموږ لیدونکو او اورېدونکو ته ورکړئ. تاسو هم خپرونه وګورئ. خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب لومړی اورېدونکي اړیکه نیولې وه چې بدې پایلې د واکسینو څه دي، خلک چې واکسین نه کوي او یا پلاران نه ورپرېږدي چې دا وباسي. بیا بلې پوښتنې ته بیا راشو، تاسو دا پوښتنه ځواب کوئ او لومړۍ پوښتنه مو واخیستله. بسم الله الرحمن الرحیم. هغه ورونه چې واکسین نه کوي د هغې بدې پایلې دا دي چې په هغې باندې مرض د زر حمله کوي، ځکه چې د هغې جسم دایمي مسؤلیت نه دی اخیستی او دفاعي سیستم یې ضعیفه دی. دفاعي سیستم عبارت دی دا د الله جل غټ قدرت دی چې د هر انسان په جسم کې دفاعي سیستم موجود دی او دغه الله پاک دغه دفاعي سیستم په وینه کې اخښدلی دی او وینه کې موجود دی. دغه وینې په واسطه باندې دغه دفاعي سیستم دوی کولی شي چې د خپل میکروب مقابل کې دفاع وکړي. هر میکروب جسم داخليږي خپل ځواک هلته لیږي تر څو چې د هغې مقابل کې دغه دفاع وکړي او جسم د هغې مقابل کې انټي جوړه کړي چې دغه انټيجن چې راننوړي دی د هغې مخه ونیسي. نو کله چې مصنوعي دایمي معافیت په جسم کې موجود نه وي نو هغه نشي کولی چې په اسانۍ سره د هغې دفاع وکړي. نو مرضونه په حمله زر کوي او په ټولنه کې د هغې په واسطه نور هم مرضونه انتقالېږي. کله چې هغه په مرض مبتلا شولو هغه واکسین نه دي کړي مرض مبتلا شو نو په ټولنه کې بد تاثیر داره چې نور ته د مرض انتقالوي او ټولنه د نور مشکلات سخته کوي. ډاکټر صاحب بل اورېدونکي اړیکه نیوله پوښتنه وکړه چې ډېری والدین چې یا میندې چې کله د واکسین ټیمونه زموږ کور کلي مخې ته راشي نو میندې د دې له خاطره چې ماشوم له خوبه خراب نه شي هغوی له کاره ونه باسي بیا یې بیرون واکسیناتوران چې په ډېر زحمت سره په لوړو غرونو په لوړ بانډو کلو کې دوی دغه ټیمونه ګرځي او هلته دوی واکسین ترسره کوي. دوی بیا د دوی سره له دې چې دومره مصارف په دې باندې کېږي دومره زحمتونه ایستل کېږي دوی یوازې د دې خاطره چې ماشوم ژوند هم ژغورل کېږي وایي ماشوم مو د خوب نه خرابوي. تاسو د یو فعال ډاکټر په توګه چې په دغه برخه کې ډریم ټرینینګونه مخکې خلک هم روزلي دي ستاسو نصیحت څه دی څه پیغام ورکوئ د خلکو ته چې تر څو د ماشومان له خوبه راجي کړي او دغه مهم اساس کمپاین نه پاتې نشي؟ زمونږ خو اسلامي ټولنه ده
او موږ مسلمانان یو موږ د مسلمان په خپل باور کوو نو باید مسلمان ته پکار نه دي چې دروغ ووایي کله چې واکسین ټیم زموږ ورشي نو والدین ته پکار نه دي چې زموږ ټیم دروغ ووایي چې ماشوم یا نشته دی یا چې تللی دی یا لاندې ډینګ دی دا خبرې سره وکړي ځکه چې د اسلام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې حدیث مفهوم دار چې مؤمن هر څه کوي خو دروغ نه وایي ځکه دروغ پای ډېرې خطرناکي نو باید د والدین ته موږ کوشش کوو چې زموږ په کوم کورنۍ کې کلو کې چې عام خلک دي یا هغه خلک چې پوهه دي باید عام پوهاوی ورکړي دا پوهاوی لار نه دا والدین پوهه کړي تر څو د واکسین په اهمیت باندې پوه شي چې په آینده کې خپل ماشوم د واکسین څخه د نه کول څخه وژغوري ځکه چې واکسین ډیر اهمیت لري ما ته مخکې ذکر کړل چې چېرته یو کس داسې فکر کوي چې زه ما خپل زوی واکسین ونه کړلو او دا فقط او فقط زما او زوی به مشکل به دې ته پیدا شي نه دغه شرایط کوي ټول کله پخته کیږي بیا په ټول منطقه ته کیږي بیا په ټول ولایت ته کیږي ګوره دغه واکسین دغه ماشوم چې واکسین وکړ د پای سیستم ضعیف شو دایي مسونه دی وانه غوستلو د کله چې واقعیت پیدا شو یا اوټ بریک پیدا شو مرض شیوع شو یعنی ښکارا شو د شیر مرض یا نور مرزونه اسهالات روټا واکسین منګه مخکې ذکر روټا واکسین دی اوس ونه کړل یا د پی سی بي واکسین وکړل یا د پولیو واکسین دی خپل وسوا نه غسل کله دلته مرض پیدا شو د په اول دا چې پاخته شلو د به نور نفر چې کوم نفر چې واکسین لري هغه په کلی کې یا واکسین اغستې هغه هم انتقالېږي او شاید هغه نفر چې واکسین اغستې هغه لږ اندازه باندې تاثیرات کار کیږي به د کیږي د فایسم د شتره کنه مقابل کې جسم انتبادي جوړي هغه کس چې واکسین نه دی اغستې هغه په ډېر وخت کېږي او دا شرایط ټول منطقې ته کوي ټول ولسوالۍ ته کوي اول کلی ته به ولسوالۍ ته به ولایت ته او مرض ډېر شو کېږي او خطر سره مخامخ کېږي حتی ژوند لاس ازي نو زمونږ د توصیه دا زمونږ ټینګار دا دی چې اول د والدین ته عام پوهاوی وشي د هغه د ښځو لار نه د ګروپ لار نه کېږي چې باید موږ یو ښځې وګمارو تر څو ورشي هغه د واکسین په اهمیت پوهېږي هغه خویندې چې تعلیم یافته دي د واکسین اهمیت باندې پوهېږي چې واکسین څونه اهمیت لري څونه زموږ ټولنه کې باید اهمیت موږ واکسین باید تطبیق کړو موږ باید څونه ژمنې سو خپل دغه ته د واکسین کول ته نه دی په اهمیت باندې پوهېږي تر څو چې د خویندې د څخه وساتي چې سبا ورځ زموږ واکسین والا ورزي او هغه ته انکار ونه کړي چې ماشوم یو د دې یا نشته تر څو چې واکسین په خپل وخت تطبیق کړي نه غیر پر عام پوهاوی ډېر مهم دی هغه عام پوهاوی مختلف لارونه کیږي مخکې ما ویل چې عام پوهاوی د خزینه د ټیم د خانه هم کیږي د علما د خانه هم کیږي په مکتبونو کې استادان کولای شي چې خپل شاګردان ته د واکسین په اهمیت باندې خبرې وکړي ملایمان د امام د منبر د لارې خبرې وکړي او حتی دقان چې دقانی او تعلیم یافته هغه هم کولای شي چې خپل مالک یا خپل معدون یا خپل کورنۍ د واکسین په اهمیت پوهه کې تر څو دا کسان چې انکارین دي هغه کسان چې واکسین په اهمیت نه پوهیږي پوه شي خپل بچي واکسین کړي. ډاکټر صاحب ډېر تمنا ډاکټر صاحب یو څه بس په هغه باندې وشو دایمي مسؤلیت باندې زموږ ډېر اورونکي چې اصلاحات اوري همدا شی په ټلویزیون موږ ګورو یا هم په راډیو اوري هغوی به وایي چې دا دایمي مسؤلیت څه دی راځي چې یو څه ورته اسانه کو واضح کو تر څو د دې د هغه ارزښت نه خبر شي چې دلته دایمي مسؤلیت انسان د بدن مقاومت معافیت د واکسینو سره لې چې موږ خبرونه په همدې پیل کړې ده چې د 15 کالو کم عمره ماشومان لپاره د واکسین اړتیا نو اوس په دې هغه موږ کېږو چې یو څه وضاحت زموږ ځینې خویندې چې یا میندې لویان چې د برنامه زموږ اوري شاید له دې اصطلاح سره بلد نه وي چې د بدن دایمي مسؤلیت یعنې څه معنا په نورو خپرونه کې موږ بحث پرې کړی هم د ځانګړو خپرونې موږ پرې کړي دي خو بیا هم یو لنډ نظر پرې ورکوي مخکې ما ذکر کړل واکسین عبارت دی د ژوندي ضعیف شوي میکروبونو څخه چې د مرض د قابلیت تولید قابلیت نه لري او د جسم بدن دفاعي سیستم تنبیه کوي او انټي باډي جوړوي نو کله چې منګه دغه واکسین چې دا ضعیف شوی میکروب دی د انسان بدن ته داخل کو د مختلف لارونه د خولې لار نه مثلا کومه او پی بي واکسین د خولې تطبیق کوو کنو واکسین د عضلات لار تطبیق کوو مختلف طریقې لري تطبیق کول طریقې لري دا واکسین چې کله جسم ته ورسیږي ال د جسم دیتا یعنی دیتا مایلې چې دا تسدید د بیک وای خو چې راغی دا په خپل اسم میکروب دی چې د ضعیف شوی میکروبونه دي او په خپل د مرض تولید قابلیت نه لري دا چې رال جسم انټي باډي جوړوي
جوړي انټي بادي جوړ کړه دغه انټي بادي او دغه انټي بادي سره یو ځای کېږي مقابل کې قبل میکروب راځي دغه مقابل کې پاینده کې به دایمي مسؤلیت یعنی دائم لپاره هغه یو انټي بادي جوړي تر څو جو کولای شي چې د غیر اجنبي یا بل میکروب مقابل کې چې هغه معلوم نه دی دا معلوم دی معرفي شوی دی هغه میکروب معرفي شوی نه دی او نامعلومه دی هغه مقابل کې انټي بادي جوړ کړي او هغه دفاع وکړي. ډاکټر صاحب قدرمن ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب د خبرونه په دې برخه کې ولنډه دما لرو درنو اوریدونکو او لیدونکو د خبرونه د برخه کې لنډه دمه تور زو بیرته راګرځو لموږ سره اوسئ او خبرونه تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست لنډه دمه مو واخیستله او په خپرونه کې نن د خپرونې د بحث موضوع ده د 15 کالو کم عمره ماشومانو ته د واکسین اړتیاوې غواړي په دې ټولو مسایلو باندې ډاکټر صاحب سره وغږیږو او تاسو ډېر خورا مهم اړین موضوعات وړاندې کړي. ډاکټر صاحب د پولیو واکسین څومره عمر لرونکو ماشومانو ته ورکول کیږي؟ د پولیو واکسین یا د فلج واکسین دا واکسین چې د پیدایښت سره څنګه چې ماشوم پیدا شلو موږ دا واکسین ته کوو تر 15 کالو کم ماشومان ته دا واکسین کیږي په خپل نوبت سره د خپل تسمیقات جدول په واسطه باندې کیږي چې ما مخکې ویله چې په شپږم میاشت باندې کیږي په شپږم میاشت کېږي په نهم میاشت کېږي او څوارلسم میاشت کېږي دغه واکسین د آی پي د خولې لارم کېږي اورل یعنی او پی بي معنی اورل پولیو واکسین او آی پی بي معنی انتراموسکولر یعنی انتراموسکولر پولیو واکسین منګه هم د لار نه خولې لار تطبیق کوو او هم د عضلاتو لار نه دا تطبیق کوو. دا واکسین ډېر مهم واکسین دی تر څو زموږ ماشومان د دایمي پړ څخه وساتي او دا څه واکسین دی چې دا علاج نه لري خدا نه خاصه کوم ماشوم په پړ اخته شو علاج نه لري او دی وقایه فقط 2 ساعت کې واکسین دي. ډاکټر صاحب کوم ماشومان چې له واکسینو پاتې شي نو ستونزه ټولنې ته پیدا کوي څه کول پکار دي چې هغه ماشومان چې له واکسینو پاتې وي تاسو کوم د پروسیجر لري د یو طرح لري چې هغه پاتې ماشومان هم واکسین شي؟ هغه ماشومان چې د زمونږ د پروګرام څخه پاتې وي د هغې والدین او محترم کورنۍ کولی شي چې زمونږ نږدې صحي مرکز ته روغتیايي مرکز ته خپل ماشوم راوړي او هغې ته موږ واکسین وکړو بغیر د یو بي سي جي واکسین څخه نو ټول واکسین موږ کولی شو هغې ته یې وکړو هغې ته موږ کارت جوړوو د کارت په هر موږ ورته نښه کوو هفتهوار موږ ورته وایو چې دې وخت خپل ماشوم راوړئ تر څو ستاسو واکسین په منظم ډول سره واخلي ماشوم. ډاکټر صاحب دا دورې مختلفې ځکه واکسین مختلف دي دورې مختلفې دي او واکسین مختلف دورې مختلف د هر واکسین خپل وخت دی هر واکسین خپل وخت دی په خپل وخت سره موږ واکسین کوو. مخکې ما ویل چې موږ بي سي جي واکسین یا د تبرکلوز واکسین دا ډېر خطرناک مرض دی او زموږ په غریبه ټولنه کې ډېر موجود دی. دغه مرض چې دی د دې واکسین په اول پیدایښت کېږي بل وخت به نه کېږي ځکه په دې سره ډېر خلک اخته شوي مخکې په تېر تاریخ کې موږ نظر واچو رڼا په واچو نو په تبرکلوز سره یا سیل مرض سیل معنی هم مشهور دی چې زموږ ډېره ټولنې منځه تللی دي د مرض په واسطه چې دغه مایکوبکتریوم په واسطه باندې دغه مرض د غوا او شیدو څخه انتقالیږي انسان ته او کله چې موږ شیدو ښه جوش نه کړو نو زموږ ټولنه خو غریبه ټولنه ده دغه په واسطه باندې تنفسي سیستم د لارې نه ده یا دغه د شیدو په واسطه باندې هضمي سیستم په واسطه باندې دا انتقالیږي او انسان ته بیا موږ تمرکز مختلف نوع لرو موږ تنفسي سیستم بیل لرو چې تنفس یو کس په تبرکلوز اخته دی او هغه بلغم ډېر لري تبه لري او هغه د اډوکو درد لري سینه بغل پښین علایم لري نو هغه کس چې هغه په کې ته پوهچي اتاق کې چې ورکوټه اتاق کې تنفس او قصاب ګډيري کول چې کم تبرکلوز لري دا ټول ته انتقال کی تنفس لاره ټول ته انتقال کی نو دغه د هاضمي تبرکلوز چې هغه زر نه انتقالېږي هغه کول شي فقط او فقط د مواد غایطه په واسطه باندې د شیدو په واسطه باندې نور مواد په واسطه باندې انتقال شي بل شي په واسطه نه انتقالېږي نو موږ کوشش کوو چې دغه تبرکلوز واکسین ډېر اهم ګڼو څنګه چې ماشوم پیدا شي باید موږ سمدستي واکسین ته بي سي جي وکړو او کور کې پیدا شي موږ احترامانه هله کوو د کورنۍ څخه او محترم خويندو څخه چې خپل ماشومان سمدستي روغتي مرکز ته راورسوي چې تر څو د بي سي جي واکسین تطبیق شي. قدرمن ډاکټر صاحب ډېر زیاته مننه په پولیو باندې خبر روانه ده د پولیو د مخنیوي کړنلاره څه ده؟
د پولي زموږ هدف هم دا دی د وزارت استدامې او هدف هم دا دی چې د پولي مخنیوي لپاره باید نور هلې ځلې وکړو تر څو دغه واکسینونه د پولي مرض دایمي فلج دغه وحشي وایروس چې زموږ په ټولنه کې موجود دی په افغانستان او پاکستان کې نور ټولو نړۍ ته پاک اعلان شوی ده نو موږ هم باید کوشش وکړو چې دغه مرض له منځه یوسو خو د هغې لپاره هلې ځلې دا دی چې موږ اول خپل چاپیریال او خپل کورنۍ او شخصي حزب صحه مراعات کړو تر څو موږ وکولی شو چې دغه پولیو ته پای ټکی کېدو هغه موږ کولی شو چې دغه مرض چې دی د ناپاک خوړو ناپاک غذایي موادو په واسطه انتقالیږي انسان ته موږ خپل کورنۍ کې کوشش وکړو چې د حزب صحه باره کې عام پوهاوی وکړو خپل والدین خپل کورنۍ خپل ورونه خپل بچي په دې وپوهوو چې پاکوالی د ایمان یوه برخه ده اسلام کې دې ته مکمل برخه ورکړل شوې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دې باندې مکمل حدیثونه راغلي دي چې پاکوالی د ایمان یوه برخه ده یو جز دی نو باید موږ د اسلام دین په ځان کې راوړو څه چې اسلام دین موږ ځان کې راوړو په خپله موږ دې مرضو څخه منع کېږو او دلته هم نن سبا نړۍ او بیا پرمختللی طب هم دې ته اشاره کوي چې دغه که چېرته پاکوالی موږ تاسو مراعات نه کړو مختلف ګوناګون مرضو څخه اخته کېږو هغه د هغې څخه پولیو دی چې د ناپاکه غذایي موادو په واسطه باندې انسان ته انتقالېږي موږ کوشش کوو چې خپله کورنۍ کې ماشومانان دې ته وهڅوو چې بې ځایه کینینې یعنې بې ځایه سهالات یا غایطه مواد ونه کړي تر څو او که چېرته ماشوم دی وشو نو والدین څخه احترامانه هیله کوو چې دغه زر ته زره څنګه چې ماشوم مواده غایطه وکړله زر ته زره عمیق ځي ته ژور ځي ته یا کمود ته ورسوي تر څو چې نور مرضونو ته انتقال نه شي او بل کوشش کوو چې والدین څخه احترامانه هیله کوو چې خپل ماشوم نوکان په خپل وخت سره غوڅ کړي ځکه چې د نوکانو په واسطه باندې ډېر مرضونه انتقالېږي یا څوک چې د تشناب څخه راوځي لاسونه باید صابون سره پاک کړو موږ خپل ټولنه باید په دې عیار کړو او په دې وپوهوو یعنې چې دې دا هدف وګرځي چې څنګه بدون د وینا څخه چې دا تشناب راوځي لاسونه صابون سره باید وینځو موږ خپل کورنۍ باید په دې وهڅوو چې ماشوم چې په خیر او په ښو نه ګرځي د هغې د مرض په هغې په واسطه ډېر مرضونه انتقالوي په قالین باندې نور کور ته ډېر مرضونه انتقالوي نو موږ دغه نظافت باره کې ډېر متوجه اوسېږو د خپل کورنۍ په هکله باندې تر څو چې زموږ د کورنۍ د بې پروایي څخه منع شي دغه بې پروایي چې دوی خپل ځان مقابل کې کوي د ټولنې مقابل کوي د هغې څخه منع او پاک ځان پاک وساتي څو ځان پاک وساتلو مرضونه مخنیوی وشوله موږ پخپله به یې پاک ایستو خو څه چې موږ ټولنه چټلی حفظ الصحه نه یې مراعات کړي دې ووایي چې غربت دی دا اوبه خو ډېر پرېمانه دي دا خو غربت پسې اړه نه لري نظافت خو انسان خپله یعنې چست و چالاکي د خپل انسان وظیفه ده ایماني برخه ده چې دا باید نظافت خپل مراعات کړي که زړې جامې د پاکې وینځي نو کوشش وکړي چې زموږ والدین په غذایي موادو کې هم کوشش وکړي چې هغه غذایي مواد چې خپل بچو ته ورکوي لکه میوه شو فروټ شولو مڼه شوله مڼه چې ورکوي اکثریت زموږ چینو په ټولنه کې په جامو پسې وسولئ او ولې کې ماشوم ته دا پاکه ده نو دا جامې ستا د خبرې دا د غذایي مواد دغه میوه دغه بادرنګ یا مشتالو یا مڼه څونه میکروبونه په دې باندې پراته دي دا چې ته میکروسکوپ ته وکړی شي میکروسکوپ روان دونه لای تناهي دي چې دغه میکروبونه دې باندې پراته دي کمی سره په دې پرتی دي او ته دغه بس جامو سولې دا پاکه شو دا وینځي پاکه وینځي نو دا به مرض نه انتقالي نو دفاعي سیستم ضعیف کیږي دا مرضونه انتقالېږي دا په واسطه باندې مرض انتقال شو زموږ ماشوم په ګوناګون مرضونو اخته کیږي نو زموږ هیله دا ده چې دغه غواړو چې د پولیو ته پای ټکی کېږدو اول نظافت مراعات کړو تر څو د غذایي ناپاک غذایي موادو او اوبو په واسطه دا مرض انتقال نه شي او موږ افغانستان پاک د پولیو څخه وغواړو ډاکټر صاحب ډېره مننه کله چې عموما په افغانستان کې یا په ځینو سیمو کې د واکسین نوم اخیستل کېږي خلک یو ډول ویره ډار لري چې یعنې زما ماشوم به داسې شي زر به غټ شي اوازې دي تبلیغات دي یا عامه پوهاوی نه دی شوی تاسې دیني علماو څخه تمه لرئ چې هغه راسا غږ دی دیني علما هغه څوک دي چې کولی شي د خپل منبر د لارې نه د جومات د لارې نه خلک په دې وپوهوي چې پولیو وژونکي ده هغه ویروس دی چې له دې تبرکلوز که موږ یاد کړو فلج که موږ یا تور زیړی موږ یاد کړو خو له دې راوروسته بیا ډېر زیات چې مهم دی هغه فلج دی شیر دی چې هغه نه خلاصون نشته دی او یوازینۍ لارې دغه 2 څاڅکي واکسین دي ستاسې په نظر دیني علما څومره همکار دي په دغه برخه کې څومره همکاري شي کولی او قومي مشران څومره همکاري شي کولی
طبعا چې زمونږ ټولنه سنتي ټولنه ده تاسو ته بهتره معلومه ده چې زمونږ خلک اعتماد باور ټول په علماو دی بشکه او تاسو نه چې نن سبا عالم چې دی هغه ډیر اهمیت په ټولنه کې لري ولې ځکه چې همدغه عالم دی چې موږ ته په وګونو کې اذان کوي بالکل همدغه عالم دی چې موږ ته مونځ راکوي همدغه عالم دی چې موږ د الله د پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث څخه خبرې د الله کتاب څخه خبرې نو موږ چې څنګه ټولنه زمونږ په عالم په خبره باور کوي ولو که غلطه خبر هم ته وکي خو زمونږ د عالم په خبره باور کوي ځکه سنتي ټولنه ده زمونږ اسلامي ټولنه ده نو باید موږ خپل علماو د واکسین اهمیت اول هغه ته بیان کو هغه ته ټریننګونه ورکړو تر څو کولای شي چې د منبر د لارې نه او د نورو مجالسو نه بل هغه مخاور سپینګري چې زم په کولو کې موجود دي هغه شوراګانې چې زم په کولو کې موجود دي د مخاور سپینګرو هغه ته هم باید ټریننګونه ورکړل شي تر څو یا ځوانان شوراګانې تر څو کولای شي چې د واکسین اهمیت په خپل ټولنه کې ټول ته بیان کړي او د هغې لازم چې باقي خبره ما ته مخکې چې د علما په خبره ډېر باور کوي بیا د مخاور سپینګري په خپله ډېر باور کوي ځکه چې خویندې وایي چې ولا مولوي صاحب پرون ته احمد ویلي دی د واکسین باره کې بل هغې کولی شي چې د قرآن حدیث د قرآن آیتونه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دې سره مثال وګرځوي او هغه نظافت باره کې څه خبرې وکړي د واکسین باره کې څه خبرې وکړي زمونږ ټولنه به دې باور کولی شي او دې باندې باور کوي نو دغه د لارې نه کولی شو چې موږ د واکسین اهمیت او عام پوهاوی دغه لارې نه خلکو ته وویو او خلک واکسین ته اهمیت ورکړي تر څو واکسین په خپلو کورنۍ کې او په خپل ټولنه کې تطبیق کړي برهاني صاحب رسنۍ فعال ځوانان ښوونکي دا هغه ټولنې هغه څوک دي چې دوی ته هم یو مسؤلیت ورغاړه کېږي ستاسو په نظر نن دغه بحث ښه مثال بیلګه موږ یادولی شو چې د واکسینو په اهمیت باندې خبرې کوو رسنۍ جمع ښوونکي او فعال ځوانان هم د واکسین د عام پوهاوي چې ارزښتونه لري یعنې د بدن معافیت د لوړولو لپاره مهم دي آیا دوی هم همکاري کولی شي په دغه برخه کې او څومره لازمه همکاري کړې او که نه ده کړې څه کول پکار تر څو دغه همکاري دوجانبه یا دوه اړخیزه شي او ډېر عام شي باید موږ دغه ما مخکې ذکر کړه چې او د ځوانانو شوراګانې او مالسبان یا مکتبونو لاره نه او بل رسنۍ ډېر مهم رول لوبوي ځکه چې موږ د رسنۍ دا اوس موږ رسنۍ زموږ اواز شاید چې ټول ولسوالۍ کې په ټول ولایت کې شاید په ټول افغانستان ته سطح ټول واوري او هغه په دې پوه شي چې واکسین څونه اهمیت لري نو ډېر رول لوبوي تقریبا سلو کې 93% رول لوبوي رسنۍ ځوانان شورا معلم صاحبان استادان علما مخاور سپینګري دا ډېر رول لوبوي تر څو ما زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده ډېر باور پکوي څومره باور چې په علماو کوي دونه باور په استاد نه کوي بیا څونه باور چې په استاد کوي دونه باور په ځوانان نه کوي څونه باور چې په مخاور سپینګرو کوي دونه باور په ځوانان نه کوي بیا څونه باور چې په رسنۍ کوي دونه په ځوانان نه کوي نو موږ احترامانه هیله د ټولو څخه کوو دا زموږ مشترک کور دی مشترک وطن هم دی تر څو وکولی شو چې د مختلفو ورځو څخه خپل هیوادوال وژغورو راځئ چې مټې راونغاړو او دغې په باره کې عام پوهاوی ټولو ته باید ورکړی شي زموږ استدامې دا مسؤلیت دی باید ټولو ته موږ عام پوهاوی ورکړو تر څو ټریننګونه ورکړو چې زموږ په وس کې څومره یي انشاءالله هسې موږ ټریننګونه ورکړي دي ورکوي تر څو چې وکولی شو چې هغه ورونه چې د دې اهمیت څخه خبر نه دي هغه په خپله ښه خلک وي خو د واکسین د اهمیت خبر نه وي نو ځکه هغه انکار کوي که چېرته د هغې د اهمیت څخه پوه شي نو شاید چې هغه انکار ونه کړي زه یو واده کې مثال ویم د رسول الله صلی په وخت کې یو بانډچي راغی او هغه جومات کې د رسول الله صلی خاطر کېناستلو او تش بول یا د مواد غایطه وکړل صحابه وغوښتل چې دغه صحابي ووهي د حدیث مفهوم ده او رسول الله صلی د هغې مخه ونیوله چې دا مه وهئ رسول الله صلی امر وکړو چې دغه ځوانې اوبه واړوئ دا صفا کوي اوبه صفا کېږي او صحابي خپل خواته راوغوښتلو خواته کېنولو ورته ویل چې دغه جومات یا مسجد د الله د عبادت ځای دی دلته د الله لوی بیانېږي دلته منځونه کېږي دلته تلاوت د قرآن شریف کېږي دلته علما راټولېږي دلته دیني مجالس کېږي دې کې دیني زم بچي روزل کېږي
دا هغه ځای دی چې الله ته په ټولو ځمکو کې غوره ځای نه جومات ځای نه دي او بهتر ځای نه چې بازار ځای نه دي رسول دا سم دې صحابي بانډاچي یعنی د مسجد په اهمیت پوره پوهه کو بانډاچي څه ویله یا الله پاک ما وبخي او رسول الله سره وبخي فقط انور څوک نه بخي یعنی هغه نظر دا ونه دا هغه نظر دا ونه رسیدلو نو دلته دې راځو چې څومره اهمیت دې کې د رسول الله سره خبره کوي ولی صحابه منع کړ چې دا ونه وهي په کار دي چې دا صحابه دا باندې چې وهي ولی رسول الله سلام امر چې ونه وهي اهمیت دا حکمت کې دا کچې دا صحابي په دغه حالت کې وهل شي نو دې ته جهاز هضمي مشکل پیدا کیږي ځکه مواد غایطه یا تشبول چې دا کوي د سیستم تناسلي سیستم یا هضمي سیستم قطع کیږي چې هغه ټینګول نشي یا تخکي مشکل پیدا کیږي یو دویم د صحابي د تاثیر لاندې راځي دریم د صحابي د اسلام څخه کرکټ احساسي د څنګه ظالمانه خلک دي څلورم دغه صحابي داسې احساس کوي چې یعنی دا دین چې په زور راغلی دی او بلکې اسلام دین چې په زور نه راغلی ځکه اسلام دین په خوښه راغلی دی نو دلته موږ دې څه دا استنباط کوو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې حدیث واضح دی چې موږ د یو شي په اهمیت باندې عام پوهاوی ونه کړو موږ څنګه وکړو چې انکار وروپوهه وکړو اول ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي پوه کړو نو موږ هم دغه شانته اول خپل هغه ورونه چې انکارین دي هغه خلک دي دیندار خلک وایي شاید چې دغه وضاحت غواړي موږ ته په کار دي دا زموږ وظیفه ده چې باید موږ هغه ته د عام پوهاوی ورسوو د واکسین په اهمیت پوه کړو تر څو وکړو چې خپل واکسین وکړي ډاکټر صاحب قدرمن ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب وروستۍ کې راځو ته چې پیغام مو سره سپارښتنه مو سره د واکسین په تطبیق پروسه کې همدارنګه له ټولو مغوښتنه سره تر څو چې هغه د 15 کالو کم عمر ماشومان ته چې اړین مهم دي تطبیق شي واکسین ستاسو پیغام او سپارښتنه په دغه برخه کې څه ده زما غوښتنه او د عامه روغتیا وزارت توصیه دا ده چې موږ باید په مشترک ډول سره هغه علما دي هغه د وطن چارواکي دي وسپیرن او هغه ورونه چې په رسنۍ کې کار کوي هغه ورونه چې ځوانان شورا مشران دي هغه چې د کلی مخور سپینګری دي ټول مشترک هدف همدا یو دی چې د واکسینو عام پوهاوی په هکله خپل هیوادوالو ته عام پوهاوی ورکړو د واکسین د اهمیت څخه خبر کړو تر څو وکولی شو چې واکسین په ښه منظم او په ښه امنیت پروسه سره پروسه مخ وړاندې یوسو او واکسین تطبیق شي تر څو وکولی شو چې خپل افغانستان د پولیو واکسین څخه پاک اعلان کړو او خپل سیالي د نړیوال سره برابر کړو قدرمن ډاکټر صاحب ډېر مننه چې زموږ خپرونې ته راغلی باس کې مو سره ګډون وکړو ډېر مهم او اړین موضوعات مو زموږ لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کړل ډېره مننه چې باس ته راغلی ډېره مننه ستاسو نه چې د ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا زموږ د نن ورځې د رڼا په لور د ګردې میز خپرونه تر بیا بلې خپرونه چې بیا هم ظاهر الله ظهیر دا او یا نور موضوعات ته راځم تر هغې مو پاک او مهربانه خدای سپارم د سورلډي آباد او متحد افغانستان پر هیله ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کریختار ورته عادت او پاملرنه د تعلیم ام روغتیايي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان تغذیه هم چنان